کتاب 15 دقیقې، لیکوال خالد زدران. لسمه برخه، خیانت. سخته یخني وه. دا درېیمه ورځ وه چې موږ د بلال په تور هیلیکس موټر کې د شوال ټولې درې داسې وکتلې لکه ورغوی. ما له سرو شاجورو ډک شین کمربند تر ملا تړلی و او دا 3 شپې داسې تېرې شوې لکه 3 دقیقې. دلته له 3 شپو وروسته باید تللی وای. دوی ته مې هم قناعت ورکړ چې بنو ته تګ مې اړین دی. دوی پوهېدل چې دلته زیات تم کېدل راته په خوست کې ستونزې جوړولی شي. خو بلال هم د شمالي وزیرستان تګ ته تیار شو. حافظ بلال ویل چې مور یې ناروغه ده، زه به هغه هم په ډاکټر وګورم، ټول به یو ځای لاړ شو. زه پوه شم چې د مورکۍ ناروغي د اندېښنې وړ نه ده، خو د بلال زړه تنګ شوی په مور پسې خفه ښکارېده. میرانشاه ته تر روانېدو وړاندې مو موټرسایکل د بلال د موټر په باډۍ کې وتاړه. ما او فاروق له بلال سره یو ځای د میرانشاه په لور حرکت وکړ. تر 2 ساعته مزل وروسته ماسپښین ناوخته په لنډ محمد خیل کې د دوی کور ته ورسېدو. پر ټوله لار مو جهادي ترانې او نظمونه اورېدل او زموږ پام یې بدل کړی و. په کور کې تر لږې دمې وروسته کلي ته ووتلو او بلال له ځوانانو د حال احوال پوښتنه وکړه. دوی د یو بل په لیدو زیات خوښ ښکارېدل، ځکه څه موده یې یو بل نه ولیدلي. دا شپه مې همدلته په لنډ محمد خیل کې وکړه. سهار وختي مې له فاروق څخه رخصت واخیست او وعده مې ورسره وکړه چې له بنو بیرته در باندې راګرځم. بیا له بلال سره یو ځای په موټر کې میرانشاه بازار ته روان شو. هلته به نږدې کېدو د رفیق په نامه کوم کس پر بلال په مخابره کې غږونه کول. هغه وخت د بلال د مخابرې نوم زاهدي و. رفیق د نکې ولسوالۍ اوسېدونکی دا مهال په وزیرستان کې د مولوي سنگین استازی او د اړیکو مسؤل و. کله چې بلال له رفیق سره رابطه وکړه، هغه عاجل خپل دفتر ته وغوښت. حافظ بلال ماته وویل یو ځل به دفتر ته ورشو، خدای مه کړه کومه پېښه نه وي شوي، ځکه بل وخت یې دومره عاجل نه یې غوښتی. ما هم ورسره ومنله او دواړه ګړندي د دفتر پر لور روان شو. رفیق دفتر د میرانشاه بازار د درپخیلو سرای په یو کرایي کور کې و. دفتر ته په رسېدو له ستړي مشي وروسته رفیق بلال ته وویل چې ملګري زه ضرور غوښتی او مشخص ادرس یې ورکړ. موږ راوګرځېدو او له بلال مې وپوښتل چې خیر دی، چا غوښتی؟ بلال وویل لالا غوښتی. زه هم خوښ شوم چې له مولوي صاحب سره به په لیدو سربیره رخصت هم ترې واخلم او بیا به له خیره بڼو ته ځم. چونګۍ چوک ته په رسېدو بلال موټر د لنډ محمد خیل پر لور تاو کړ. د څه مزل وروسته مې ترې پوښتنه وکړه مولوي صاحب چیرې دی؟ هغه وویل په لنډ محمد خیلو کې دی. دا چې موږ له میرانشاه بازاره کافي مزل کړی و، ځکه مې ورته ونه ویل چې زه کوزېږم او بنو ته ځم. محمد خیلو ته په رسېدو یې په ځانګړي نمبر له خلیفه عمر سره اړیکه ونیوه او هغه راته خپل کور وښوه چې هلته ورشو. دا چې څو ورځې وړاندې ما مولوي صاحب د خلیفه عمر په کور کې له فاروق سره لیدلی و، نو بلال ته مې وویل دا ښه نه ده چې مولوي صاحب هر وخت په دې کور کې پیدا کېږي، باید خپل موقعیت په دوامداره ډول تغییر کړي. ده وویل مولوي صاحب اوس د ډرون له تکتیک سره پوره بلد شوی، د استراحت ځای ډېر په فکر ټاکي. د خلیفه عمر کور ته په رسېدو زه په موټر کې کېناستم او بلال کور ته ورغی. لږ ځنډ وروسته فاروق هم راورسېد. ما دروازه خلاصه کړه، له موټره ښکته شوم. هغه زما په لیدو زیات خوښ شو، په موسکا یې راوکتل لکه چې زړه دې نه ځي. ده ته مې کیسه وکړه. عاجل یې راوغوښتو خدای دې وکړي چې کومه پېښه نه وي شوي. فاروق تر ډېره په موټر کې راسره ناست و. 1 ساعت مجلس مو سره وکړ. بلال د خلیفه عمر له کوره راغی. فاروق وپوښت. هغه وویل لالا په کور کې یو عاجل کار راوسپاره، زه باید همدا اوس شوال ته حرکت وکړم. زما نظر دا و چې اوس خو ډېر ناوخته دی، سبا به لاړ شي. ده وویل چې کار عاجل دی، باید ځان ورسوم. ته له ما سره ځې، ستا خوښه او که همدلته له فاروق سره پاتې کېږي هم صحیح ده. حافظ بلال مو شوال ته رخصت کړ. زه او فاروق د خلیفه عمر کور ته لاړو. له مولوي صاحب سره مو ولیدل، خو دا ځل د تېر ځل په پرتله بدل ښکارېده. په کوټه کې دننه یې قدمونه وهل، داسې ایسېده چې کومه بده پېښه شوې وي. رنګ یې الوتی و. موږ ته یې ځان عادي ښکاره کو او موږ ته یې څه نه ویل، صرف دومره یې وویل چې په شوال کې کوم مهم کار و، ځکه مې بلال ولیږي. فاروق له کوټې د باندې له خلیفه عمر سره پر خبرو و. ما دننه په کوټه کې په داسې حال کې له مولوي صاحب سره مجلس کاوه چې زه پر کټ ناست وم او د پام بدلولو په غرض قدم واهه. ما مولوي صاحب ته وویل سبا خو زه بنو ته ځم، تر هغې دا ښه ده چې نن لاړ شم، که کوم خدمت نه وي ما ته اجازه راکړه. مولوي صاحب لږ غلی شو او بیا یې وویل نه اوس ناوخته دی، ته باید نن شپه وکړې، شاید سبا مې په کار شي. خوښه مې شوه، بیا تا هم شوال ته لیږم. ما په حیرانۍ وپوښتل بیا به شوال ته ځم؟ مولوي صاحب له دې چې راوګوري آرام وویل هو، او تر سبا به معلومات وشي. مولوي صاحب د پکتیکا والی او نظامی مسؤل و.
ما خو یې هسې هم خبره پر ځمکه نشو غورځولی. ومې ویل ستا هر امر ماته د سر په سترګو قبول دی. زه او فاروق د خلیفه عمر له کوره راووتلو. د ماسپښین لمونځونه مو لاندې د یوې چینې پر غاړه وکړل. مازدیګر مو هم د کلي په دوکانونو او پټیو کې یو ځای سره تیر کړل. فاروق د نورو ورځو په پرتله خفه ښکارېده. زه پوه شوم چې خامخا څه کیسه شته چې دی خفه دی. د ماښام ډوډۍ مو په کور کې وخوړه او د خوب لپاره د یو ګاونډي حجرې ته لاړو او پر دوو جلا جلا ایښودل شویو کټونو پرېوتو. فاروق د خوست د حالاتو په اړه پوښتنې شروع کړې. خوندور بنډار مو روان کړی و. د مجلس په منځ کې فاروق راته وویل خالده موږ ته یو بده مسله پیښه شوې ده. دعا کوه چې خدای مو له بدنامۍ وساتي. خیر دې وي څه مسله ده؟ د فاروق غږ مې واورېد. زموږ امریکایي تښتېدلی. چوپ شو. بیا یې خبرې پیل کړې. خدای مه کړه خلک به دا فکر کوي چې دوی پیسې پرې اخیستي. خلک به ډول ډول تهمتونه را باندې لګوي او پیغورونه به راکوي. د فاروق د خبرو په اورېدو مې ټکان وخوړ. د امریکایي په نیول کېدو زه په خوست کې خبر وم او داسې پوه نه وم چې د مولوي صاحب ملګرو نیولی او بیا د مولوي صاحب په کور کې ساتل کېږي. ما په تلوار وپوښتل دا څه وایي فاروقه څنګه تښتېدلی؟ نن ناوخته سجنا د سټلایټ ټلیفون په وسیله لالا ته زنګ کړی و. ستاسې په کور کې موجود امانت خیانت شوی. ژر ځان راورسوه. لالا ځکه بلال عاجل شوال ته ولېږه. بیا ما او فاروق د شپې تر نیمایي وراخوا لا هم د نیول شوي امریکایي برګډال په اړه خبرې کولې. له اډې څخه د برګډال د راوتلو او بیا یې د مجاهدینو په لاس کې د کېوتو په اړه رنګارنګ اوازې خپرې وې. فاروق ویل چا به ویل چې له کومې نجلۍ سره یې تار و. د هغې لیدو ته روانو چې مجاهدینو ونیو. چا بیا داسې ویل چې په نیشه کې راوتلی و. کله چې مجاهدینو ونیو بیا یې نیشه الوتې وه. داسې هم ویل کېدل چې په خپله ډله کې تر شا پاتې شوی و او نور ترې تللي وو چې بیا د لاره غلطه کړې وه. ما او فاروق دا شپه تر ډېره د برګډال د تېښتې په اړه خبرې وکړې. ما به پرله پسې پوښتنې کولې او فاروق به کوښښ کاوه چې حتماً یې ځواب کړي. وروسته یې غږ ورو ورو خوبولی شو چې بیا دواړه ویده شوي وو. سهار د چای له څښلو وړاندې مو ځانونه سم د لاسه د خلیفه عمر کور ته ورسوه چې مولوي صاحب ووینو. هغه په کټ کې بالغ ته څنګ وهلی و او مخې ته یې د لرګۍ پر کوچني میز شنه چای څخه ډکه پیاله ایښې وه. د کټ بازو ته یې روسیک کرینکوف ولاړو. مولوي صاحب پوه شو چې دوی هم د برګډال له تېښتې خبر شوي دي. سوړ اسویلی یې وایست. موږ باید الله جل جلاله ته متوجه شو او د هغې ګناه بخښنه ترې وغواړو چې له امله یې موږ په دې سخت امتحان کې ګیر یو. لاس یې د څنګ پر دیوال ولګاوه. لومړی مې فکر وکړ چې مورکۍ په حق رسېدلې ده. ځکه عباره ته په ټلیفون کې صرف دومره وویل چې عاجل کور ته ځان راورسوه. وروسته چې کله بلال راغی او هغه راته وویل چې مورکۍ خو ما دلته راوستلې ده نو بیا مې د سټلایټ له لارې له سجنا سره حال وشو. د هغه کور زموږ د کور تر څنګ دی. راته ویې ویل چې ستاسې په کور کې موجود امانت خیانت شوی دی. ځان راورسوه. ما یې خبرو ته غوږ نیولی و خو پوهېدم چې ډېر خفه او غوسه دی. ځکه خو مې د ځواب لپاره مناسب توري نشو موندلی. د سجنا خپل نوم خالد خان سید و. دی وروسته د حکیم الله مسجد ځایناستی شو. د سجنا نوم ځکه پرې پوښ شوی و چې په مکین بازار کې په همدې نامه یو لیونی او هغه به د ډېر ځوراوه. بلاخره خلکو د هغه لیوني سجنا نوم پر ده او د ده نوم پر همغه لیوني کېښود. یو وخت هندي رسنیو یو تحلیل پرې لیکلی و او هلته یې خالد خان سید د هندي فلمونو متاثر ګڼلی و چې ګواکې دا نوم یې د همدې اغېز له مخې د هند له سینمایي اکټرانو کاپي کړی دی. له مولوي صاحب سره تر نیم ساعت مجلس وروسته هغه راته وویل زما تره سربلن قیوم شوال ته روان دی. ته هم ورسره لاړ شه. هلته په کور کې له بلال سره څوک نشته. په تا به یې لاس آزاد وي او ټینګار یې راباندې وکړ چې د امریکایي له تېښتې څوک درنه خبر نشي. بیا یې فاروق ته مخ ور واړاوه. ته له سربلن سره رابطه وکړه چې کوم ځای ته راورسېد او بیا خالد ژر ور ورسوه. فاروق د خلیفه عمر په مخابره کې له سربلن سره رابطه وکړه او مولوي صاحب ته یې وویل چې سربلن پر سړک ولاړ دی. زه به خالد ور ورسوم. ما سمدلاسه له مولوي صاحب څخه رخصت واخیست او له فاروق سره پر موټر سایکل سپور شوم. د محمد خیلو پر عمومي سړک مو شین رینجر موټر ولید چې سربلن او د مولوي صاحب مورکۍ پکې ناست دي. له دواړو سره تر ستړي مشي وروسته مې د شوال پر لور حرکت وکړ. دا لومړی ځل و چې ما رینجر په وزیرستان کې ولیده.